دا چې مې کړې وه د د روژې په ارتباط متأسفانه هر کال د روژې په را رسیدو سره د مسلمانانو ترمنځ یو لوی اختلاف شاهد هم د روژې د پیل په ارتباط او هم د پای په ارتباط د اختر په ارتباط په سعودي کې نن روژه په پاکستان کې سبا ته هلال احمر کمیټه کښېني چې سپوږمۍ وګوري او حتما یو ورځ بعد اعلانوي یعنې 2 ورځې وروسته د هغوی روژه پیلېږي ایران هم دغسې دا ځکه چې دلته دا اختلاف نه دیني او مذهبي دی او نه علمي بلکې په بشپړه توګه سیاسي دی پاکستان کې د هلال احمر کمیټه د داسې چا په لاس کې ده چې هغوی ته بریلویان وایي هغوی تر سنیانو شیعو ته نږدې دي په ډېرو برخو کې له سلفیانو سره سخت حساسیت لري نو ځکه باید د هلال احمر کمیټه یو ورځ وروسته کښېني او بیا یو ورځ وروسته سبا یې د روژې پیل اعلان کړي ایران طبیعي ده چې له هغه ورځې چې د ساسانیانو حکومت د مسلمانانو په لاس نسکور شو دوی د درباریانو خدمت کې مذهبي مشران خپل رنګین دسترخوان یې له لاسه ورکړل امتیازات یې له لاسه ورکړل او د مسلمانانو په ارتباط د هغوی حساسیت د یو زړه سابقه لري مخصوصا تر ټولو زیات د عمر رضی الله عنه ارتباط دا ځکه چې ایران د هغه په وخت کې فتح شوی نو تر ټولو زیاته دشمني باید د عمر رضی الله عنه په خلاف تاسو په ایران کې د عمر نوم نشئ موندلی د عایشې نوم نشئ موندلی عرفات کې به تر 2 میلیونه زیات انسانان راغونډ وي د عرفې په ورځ د دنیا ټول تلویزیونونه به هم خښ شي خو د ایران او د پاکستان عرفه به یو ورځ وروسته 100 میلیونه انسانان شهادت ورکوي نن د عرفې 9مه ده او 2 میلیونه نه زیات حجاج د نړۍ له ګوټ ګوټه راغونډ شوي دي دلته همدې 9مه ورځ د عرفې دا دلته راغونډ شوي خو دوی به حتما د سیاسي وجوهاتو له کبله د عرفې ورځ یو ورځ وروسته اعلان دا چې د سپوږمۍ د لیدلو د مطلع طلوع او غروب اختلاف اعتبار لري که نه د لمر خو لري د لمر طلوع دلته په یو وخت کې او له دې نه 100 میله اخوا ته په بل وخت سهار په موږ باندې لمر مثلا په څه کم 4 راڅرګندېږي خو په پاکستان کې نیم ساعت وړاندې راڅرګند شي او په هند کې 1 ساعت وړاندې راڅرګند شي او په ایران کې به نیم ساعت وروسته راڅرګندېږي دا اختلاف طبیعي خو آیا سپوږمۍ هم همداسې ده د دې د مطلع اختلاف هم اعتبار لري که نه سپوږمۍ له لمر سره مقایسه کول دا یو لویه غلطي ده علمي لحاظه هم او دیني او مذهبي لحاظه زموږ په مذهب کې د مطالعو اختلاف ته اعتبار نشته د سپوږمۍ د مطالعو اختلاف ته اعتبار نشته
زموږ مذهب وایي که یو کس هم د سپوږمۍ د لیدلو شهادت ورکړي په دې باید اکتفا وشي او په دې باندې باید عمل وشي. یو کس دا په کومه سیمې پورې مربوط نه ده چې که دې ته اعتبار ورکړو نو پوښتنه کوو تهران له مشهده ډېر لرې ده او هرات ته ډېر نږدې ده. مشهد کې چې څوک اوسېږي د هراتیانو په مذهب به عمل کوي که د تهران د اوسېدونکو په مذهب کومې ته به اعتبار ورکوي؟ یو ته هم نه بلکې که د نړۍ په یو ګوټ کې هم سپوږمۍ ولیدلی شي او یو کس صادق و امین و مؤمن انسان شهادت ورکړي چې هغه سپوږمۍ لیدل همدې باندې باید عمل وشي. زموږ مذهب هم دا وایي. دا نه یوازې یو مذهبي خبره ده بلکې دقیقه علمي خبره. پیغمبر علیه السلام فرمایي صوموا لرؤیته د سپوږمۍ په لیدو سره روژه شه او بیا یې په پای کې د میاشتې په پای کې د سپوږمۍ په لیدو سره د روژې پای ومنئ روژه پای ته ورسوئ. یعنی رؤیت د سپوږمۍ کافي ده چې تاسو روژه پیل کړئ او بیا د بلې میاشتې د سپوږمۍ په لیدو سره د روژې میاشت پای ته ورسوئ. قرآن هم همداسې فرمایي. د قرآن الفاظ هم داسې فمن شهد منکم الشهر فلیصم. له تاسو نه چې نو چا څوک دې میاشتې ته حاضر شو دا میاشتې وموندله دې میاشتې ته داخل شو نو هغه د روژه ونیسي. یعنی میاشتې ته دخول شرط ګڼل شوی نه د میاشتې لیدل نه د سپوږمۍ لیدل. د قرآن د آیات دقیقه معنا دا ده چې میاشتې ته دخول ننوتل دا معتبر دی نه په خپله د سپوږمۍ لیدل. سپوږمۍ چې هر چا ولیدله معنا یې دا ده چې د نوې میاشتې پیل شروع شو. میاشت شروع شوې. سپوږمۍ د خپلې نوې میاشتې مدار پیل کړی له محاق نه وتلی. ما د سې شنبې په ورځ په 7 بجو په کمپیوټر کې سپوږمۍ ولیدله چې له محاق ووتله. 7 بجې او څو دقیقې او ثانیې ده د 7 بجو شاوخوا او ما ته د خپل ساعت هم وویل چې سبا روژه ده. دا اوس هم چې زه تاسو ته وغواړم چې سپوږمۍ تاسو ته وښیم که دا زما کمپیوټر له هغه سره پروجیکتور سره وصل وی نو تاسو ته مې ښودلی په څو ثانیو کې ما تاسو ته ښودلی وی چې سپوږمۍ دلته ده او دومره برخې لیدل کېږي. تاسو ته به مې ښودلی وی چې په دغه ساعت دقیقه او ثانیه سپوږمۍ له محاق ووتله او راڅرګنده شوله او بیا به په دې ساعت په دغه ورځ په دې ساعت په دغه دقیقه او په دې ثانیه له نظره پټېږي او میاشت بشپړه کېږي. ما ورونو ته ویلي وي چې بندوبست یې وکړي چې زه تاسو ته په خپل کمپیوټر کې درشم په څو ثانیو کې وخت هم نه غواړي فقط یو 2-3 کلیکه غواړم او دا پروګرام هر څوک په خپل کمپیوټر کې اچولی شي چې ورته وښیي دا اوس سپوږمۍ چیرې ده او څومره معلومیږي. که موږ په دې خپل ساعت باندې باور کوو موږ په مؤذن باور کوو دغه په اذان او مؤذن په خپل ساعت د ساعت له مخکې او حتی د یو جدول له مخکې نه ټاکل شوی یو جدول وایي چې نن سهار فجر په 3:08 بجې او 8:10 دقیقې او هماغه وخت دی دې جدول ته په پام سره اذان کوي. موږ باندې اعتبار کوو. معنا دا چې موږ په دې ساعت اعتبار کولی شو. موږ نن هغسې لکه چې قرآن فرمایي چې تاسو روژه هغه مهال پیل کړئ چې په شرق کې افق کې تاسو 2 ګارې وګورئ
توره او سپینه. کله چې دا سپینه او توره ګاره درته راڅرګنده شوله، سپینه ګاره مو ولیدله، نو روژه پیل کړئ. بیا د شپې تر پیل پورې دوام ورکړئ. خو نن هېڅوک دې ته نه ګوري، د فجر معلومولو لپاره څوک افق ته نه ګوري، بلکې دا ساعت ورته ټاکلی چې دا ګاره کله راڅرګندېږي. یعنې کله چې د شپې دا ټغر په ټولېدو شي او د سهار سپینه ګاره راڅرګنده شي، معنا دا ده چې زموږ په افق کې د ورځې پیل شروع شوی. شپه د شپې ګاره راڅرګندېږي. تاسو چې سهار له پلوه افق ته متوجه شي، دا دواړه ګارې به وګورئ. قرآن همداسې وایي. تر دې وړاندې موږ د سوري له مخې وخت ټاکو. زموږ فقهاو هم د مازدیګر وخت د سوري له مخې ټاکلی. سوری د اصلي سوري څو برابره سي، نو بیا مازدیګر. او غرمه کله د ماسپښین لمونځ کېږي، د دې سوری څومره له خپل اصلي هغه نه واوړي. زموږ فقهاو هم سوري ته په پام سره وختونه ټاکل، او قرآن هم دا لارښوونه کړې د دې لپاره چې موږ نور وسایل نه درلودل. اما نن موږ د سوري په ځای یا د افق په ځای له ساعت او له کمپیوټره استفاده کوو او کولی شو، او دا تر هغه نه ډېر دقیق دی. سپوږمۍ په 29 ورځو که زه هغه دقیق هغه تاسو ته وړاندې کړم، 29 ورځو 12 ساعتونو 44 دقیقو او 3 ثانیو کې خپل مدار پوره کوي د یوې میاشتې، او بیا د بلې میاشتې په مدار کې داخلېږي. دقیق هغې انشاءالله چې همدومره به چې ما وویل. د کمپیوټر له مخې د محاسبې له مخې په محاسبې سره دا په دقیقه توګه موږ معلومولی شو. نه یوازې هر وخت معلومولی شو، بلکې دا داسې تقویم جوړولی شو په کلونو لپاره مدار د اعتبار. په دقیقه توګه موږ دا ټاکلی شو چې سپوږمۍ به 60 کال په دې میاشت کې په کومه ورځ، په کوم ساعت، کومه دقیقه، کومه ثانیه راڅرګندېږي، او بیا به د میاشتې په پای کې په کومه ورځ، په کوم ساعت، کومه دقیقه او کومه ثانیه له نظره پټېږي. دا په دقیقه توګه محاسبه کولی شو، او د دې له مخې یو تقویم جوړولی شو، او دا تقویمونه جوړ دي. زما په دې کمپیوټر کې تیار دا تقویم شته. ما ته دې تقویم هم ویلی و چې د چهارشنبې په ورځ روژه ده. زما ساعت هم راته ویلی و چې د چهارشنبې په ورځ روژه ده، او زما کمپیوټر هم راته ویلی و چې د سې شنبې په ورځ ماښام 2 بجې 2 دقیقې به سپوږمۍ راڅرګندېږي. نو ځکه ما روژه ونیوله او کورنۍ ته مې وویل چې روژه ونیسئ، دې ته انتظار مه کوئ چې یو ملک سپوږمۍ ولیدل شي. متأسفانه ګورو چې سعودي کې خلک ناست وو د تلسکوپونو خواته، او غوښتل چې یوازې د سعودي په فضا کې سپوږمۍ وګوري، او د دې له مخې پرېکړه وکړي چې روژه به کله ویې نه لیدله. نو ځکه اعلان وکړ چې چهارشنبه ورځ د شعبان 10مه ده او پنجشنبه د روژې اوله. خو ما ته کمپیوټر ویل چې د سعودي په افق په سپوږمۍ او لمر به یو وخت غروب کوي، 100 دقیقې به د دواړو ترمنځ تفاوت وي. نو ځکه د سعودي په فضا کې به سپوږمۍ نه لیدل کېږي.
زه منتظر وم چې د سعودي نه اخواته به ډېر ملکونه وګوري. ترکیه ولیده، مراکش ولیده. ما ته همدا کمپیوټر همدا خبره کوله چې په سعودي کې سپوږمۍ نه لیدل کېږي. څرګنده شوې ده، خو دې لپاره چې له لمر سره به یو ځای د ورځې نه لیدل کېږي. له لمر سره به یو ځای هغه غروب کوي، نو ماښام یې نشي څوک لیدلی. خو له سعودي نه اخواته ملکونو کې به دا لیدل کېږي. همداسې وشول. که غواړو چې د پیغمبر علیه السلام په لارښوونه هم عمل وکړو، د قرآن په لارښوونه هم عمل وکړو، د امت ترمنځ د اختلافاتو مخنیوی هم وکړو، او موضوع او موقف هم علمي وي، دقیق، په تعصب ولاړ نه وي، له جهل نه راولاړ شوی نه وي. په کار دا ده چې دا موضوع هم د امت ترمنځ د اختلاف وسیله نه شي. پرېکړه دا چې د اسلامي امت کې لږ تر لږه، په اسلامي امت کې چې په هر ځای کې، هر قوم، هر هیواد کې چا سپوږمۍ ولیدله، بس په ټول اسلامي امت کې اعلان شي چې نن روژه ده، نن اختر ده، او له دې نه اختلافي مسله جوړه نه کړو. واقعیت دا دی چې له دې نه غرضي مرضي کړیو د اختلاف وسیله جوړه کړه. نه د دې لپاره شرعي توجیه لري او نه عقلي. عقل تقاضا هم دا ده، د شریعت او د دین تقاضا هم دا ده، زموږ د مذهب وینا هم دا ده. د احنافو مذهب هم دا وایي اختلاف د مطالعو ته اعتبار نشته. یو کس هم چې سپوږمۍ وګوري دغه شهادت کافي ده. یو کس یعنی ستا په کلي کې نه، ستا په کور کې نه، ستا په هیواد کې نه، په ټولې نړۍ کې، په ټولې نړۍ کې چې یو کس هم سپوږمۍ ولیدله، همدغه ورځ باید میاشتې پیل او پای وګڼل شي. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.